شهید شوي ارمانونه مې خوږېږي، غاړه رانه کړې زخمونه مې خوږېږي، غم مې خپور شو په بدن کې لکه زهر، په ځوانۍ کې اندامونه مې خوږېږي، او نه کنه خنداره لخنه ده، لا تازه دي پرهرونه مې خوږېږي. سلامونه او ستړي مه شئ، جاوید شاه درمان یم. ادبي خپرونه ده او دا وخت موږ یو ملاګورو کې ارشاد دوغړن صاحب سره د یو خبرونه زموږ مخکې ریکارډ شوی و، بیا چونکې دوغړن صاحب سره موبایل نو دای سره رابطه ممکن نه و او دای به روزګار کله یو ځای کله بل، دا اوس هم موږ د تنور نه راپاسولې دی او راوستې مو د خبرونه ته ریکارډ کوو. نو دای چونکې په لاس باندې ډیر نه راتل، زمونږ خلکو بیا فرمایش کو چې ارشاد دوغړن صاحب نه تاسو بیا خبرونه ریکارډ نکړه. دا غي مین چې کوم سبب واغه دا چې دای په لاس نه راتل، اوس می په لاس راغلي دي او شیرونه تیم ریکارډ کوو، یو څه خبرې وسره هم کوو. ښه لوغړن صاحب ستړي مشي، دا زمونږ دویمه خبرونه ده. ستاسو ډیره زیاته مننه. د ثوابۍ نه تر ملاګورو پورې تر دې ځای پورې خو ډیره غټه خرچه کېږي او زما غوندې فقیر سړي له عاجز سړي له تاسو دلته راغلی، نو ستاسو مونږ څومره مننه ومنو. نه خدای دې ښه ساته. لوغړن صاحب موږ چې یو خبرونه تاسو نه ریکارډ کړې وه، د هغې تاسو ته دغه راغی ریسپانس چا د تصوی به چې موږ کتلې یا پلان او تقریبا چار بازار له مونږ تلي وو، نو په هغې کې مونږ خلکو پېژندلي وو، بار مونږ ته ویلي چې یاره ته درمان لالا سره تا مشاعره کړې وه، 185 لاک کسانو تا سره مونږ بالکل. او زه دغه ملګرو ته بیا وایم، زمونږ شاعران ملګري چې کوم دي د معاشي ستونزې بلا ډېرې وي که نه، خلک وایي دا غریبانان خلک ته. او بالکل زه تاسو سره متفق یم چې دې کې اکثر بېروزګاره وي او معاشي طور کمزوري وي. د هغې مین وجه هم دغه ده چې یو خو دا ده چې دی د چا حق نه خوري، په 2 نمبرۍ باندې پیسې نه پیدا کوي او نور کم داسې غلط کارونه نه کوي. دا ځکه وروستو پاتې خلک دي په معاشي توګه باندې. نو زه تاسو ته وایم زه چې کم شاعران راځي موږ سره، نو تاسو لغونته کې هغه خپلې برخې کار کوئ چې دا لغونته وایرل کوئ. نو دا سړی چې لغونته مشهور شي د دی ته کارونه کول هم بیا آسان شي. مطلب کو یو چرته لړ شي او هغه کار یې مخکې کېږي او شپارس هم نه لګي، نو تاسو دومره کولی شئ چې دغه ملګري موږ سره وایرل کوئ. لوغړن صاحب سبا موږ ته به اوس ساورې تاسو شروع کو، شعر به اورو ده نه ښه؟ اول به یو څلور شعرونه. ارشاد شعر دی چې ارشاد جی د مرګ نه پس مې په مزار ګلونه ولګاوه، د مرګ نه پس مې په مزار ګلونه ولګاوه، په دې کې نشته د چا کار ګلونه ولګاوه، د مرګ نه پس مې په مزار ګلونه ولګوه، په دې کې نشته د چا کار ګلونه ولګوه، چې پکې ستا د محبت رازونه ټول ښکاره شي، چې پکې ستا د محبت رازونه ټول ښکاره شي، په خپلو لاسو په کتار ګلونه ولګوه، او زما د قبر نه چې کله واپسي کوې ته، زما د قبر نه چې کله واپسي کوې ته، په هر قدم په هغې لار ګلونه ولګوه. دا وی څلور شعرونه. ارشاد مینوال ته ډالۍ. ارشاد جی اورو. غزل دی چې نن ښکاره که د زړه راز بله شپه به داسې نه وي، نن ښکاره که د زړه راز بله شپه به داسې نه وي، نه رقیب شته نه غماز بله شپه به داسې نه وي. ډېره همفهمه شاعري ده، د هر چا په ذهن کې یکدم کینی چې څه مطلب دی، شاعر څه ویل غواړي، هغه دغه نشته پکې چې ته به چا نه تپوس کوې. ارشاد نن ښکاره که د زړه راز بله شپه به داسې نه وي، نه رقیب شته نه غماز بله شپه به داسې نه وي، زما ټول عمر ارمانو ستا خوږې خوږې خبرې، زما ټول عمر ارمانو ستا خوږې خوږې خبرې، اوس خبرې کړه په ناز بله شپه به داسې نه وي، ګله شپه ده د وصال زه چې یو بل نه جارېږو، ګله شپه ده د وصال زه چې یو بل نه جارېږو، دا د مینې دی انداز بله شپه به داسې نه وي، او سر لتا مې شه قربان زه ارشاد چې څو ژوندی یم، سر لتا مې شه قربان زه ارشاد چې څو ژوندی یم، په ما مه کوه اعتراض بله شپه به داسې نه وي، نه رقیب شته نه غماز بله شپه به داسې نه وي. شعر دی چې
زړه زما لا د نظر چاودلی نه دی واه زړه زما لا د نظر چاودلی نه دی زړه زما لا د نظر چاودلی نه دی لا په عشق کې خو مې سر چاودلی نه دی کمې اوښکې چې زما د سترګو لاړې کمې اوښکې چې زما د سترګو لاړې زړه مې ولې د دلبر چاودلی نه او شاسوار ته دا شعر ډالۍ چې هزارو ته د زړه تله کړمه چې هزارو ته د زړه تله کړمه رقیب ولې سراسر چاودلی نه دی لوغړن ارشاد د چا د سترګو لاندې لوغړن ارشاد د چا د سترګو لاندې دا جهان چې کوز او بر چاودلی نه دی ډېر ښه دی ارشاد صاحب ډېر مزیدار غزل دی چې باران د پسرلي په سرو ګلونو باندې کیږي باران د پسرلي په سرو ګلونو باندې کیږي د ځمکې فیصلې په اسمانونو باندې کیږي او کنه بالکل لاسونه دې خوارکه چې رسوا مې چرته نه کې لاسونه دې خوارکه چې رسوا مې چرته نه کې زما د ژوند خوبونه ستا لاسونو باندې کیږي او کنه ډېر ښه دی یار او راز د محبت مې ښکاره کړی چاته نه دی راز د محبت مې ښکاره کړی چاته نه دی اکثر دړه خبرې په شعرونو باندې کیږي ډېر ښه دی بالکل او ښکلیا چې ته مخ زمانه بل طرف ته واړوې ښکلیا چې ته مخ زمانه بل طرف ته واړوې کرښې مې د زړه په پرهرونو باندې کیږي ډېر ښه دی او ته راله نه راځي اشنا څه پروا نشته ته راله نه راځي اشنا څه پروا نشته سود مې د زړګي ستا په یادونو باندې کیږي ډېر ښه دی او ته خو د ارشاد لوغړن زړه ته رانږدې شه ته خو د ارشاد لوغړن زړه ته رانږدې شه مینه او محبت خو مړه زړونو باندې ډېر ښه دی ارشاد صاحب بالکل غزل دی چې اشنا کاته دی په ما څه نه کوي ارشاد صاحب دا لوغړن د له چا ایښی دی یاره دا تخلص دا یو درې وروڼه او یوه اسرار سودایي نامه وه او یوه سودم ستی تخلص و سودمو هم وفات شوی اسرار سودایي چې کومو هم وفات شوی او ګل نظر نامیا وه هم درې وړه شاعرانو دا هغه هم وفات شوی دی درې وړه وفات شوي ته په نمبر کې لږ خدای دې هېڅ پته نه لګي ښه نو بیا درې وړه شاعرانو دا درې وړه شاعرانو دا سودم ستی چې ونو دا تخلص ماته شپې دوی وی چې راشه تخلص پار باندې کېدو خو ته راشه هغه ماته نامې اخستې نو ما دا ټیک ته دا نا ټیک دا ټیک ته دا نا ټیک اخري کې وی لوغړن وی دا چا نشته بس ما دا ټیک ته دا 1998 کې دا تخلص هغه ماله وخت کړی او هغه ماته وی چې دا هیڅ هم نشته به دا ستاسو نو دا د دې ډېر وخوشاله خیر شاده ورځي اشنا کاته دې په ما څه نه کوي اشنا کاته دې په ما څه نه کوي ځکه مې صبر در نظر نه کوي او ته په مرهم د سپینې خولې ولګو ته په مرهم د سپینې خولې ولګو چې اسویلي راته ساړه نه کوي ته په مرهم د سپینې خولې ولګو چې اسویلي راته ساړه نه کوي نن زما د مینې خیال وساته نن زما د مینې خیال وساته کری رکیب د چا څخه نه کوي او کنه او دا ستا یادونه پکې ټول پراته دي دا ستا یادونه پکې ټول پراته دي چرته دې بل طرف واته نه کوي او کنه نو راځه ارشاد به ترې نه مخ اړوم اوس راته هغسې کاته نه کوي ډېر ښه دی اورو جي غزل دی چې ارشاد دا خو لږ ما ډېر مخکې لیکلی و ارشاد مشکل نه ده خیر دی که لږ داسې هغه پکې او مو راوباسه ولې یاد درته نه دی نه یاد دی راته او هېڅ هم نشته وایه ارشاد ښه ډاډه زړه ما مخکې لیکلی و خو لږ دې عمر سره خو به اثر داسې نه چې خراب دی هېڅ دغه هم نشته تاسو بې فکره ووایئ شعر دی چې شونډې به ستا په شونډو ږدم بیا به توبه وباسم او مینه د زړه به در کوم بیا به توبه وباسم اوس هم د ستا ځواني زما درنه لمبه بیا کمه سر به بایلم ستا به ګټم بیا به توبه وباسم توبه دې کړه اشنا زما د یو نظر نه توبه دا ستا به ماتوم بیا به توبه وباسم زما د ژوند په رنګینو کې د تیارې راوستې دغه تیارې به شغوم بیا به توبه وباسم او ارشاده ستا ته د عمل ډیوه لا بله نه ارشاده
ستا ته دا عمل ډیوه لا بله دغه ډیوه بلوم بیا به توبه وباسم. ډېر ښه دی. شعر دی چې ارشاد ښکلې چې څومره دی ښکلا ښکلي ده ښکلې چې څومره دی ښکلا ښکلې ده د دې نه ډېره دی خندا ښکلي ده او که نه ښکلې چې څومره دی ښکلا ښکلي ده د دې نه ډېره دی خندا ښکلي ده لمبه لمبه دې کړم په یو نظر لمبه لمبه دې کړم په یو نظر دا دې په سترګو کې حیا ښکلي ده او که نه او زار شمه ښکلې ستا دې سپینې خولې نه چې پکې څو قسمه موسکا ښکلي ده ډېر ښه دی. پیپرهرونه د ګوګل مې سوځي د نخرو ډکه دې ادا ښکلي ده نو بد د ارشاد لوغړن وایي څله دا زه چې وایم چې دا ښکلي ده. ډېر ښه دی. شعرونه ګورم چې کوم زمانه ایر شوي ارشاد یا صحیح شوي ښه غزل دی چې دا یو ارمان پې د ازل ساتمه دا یو ارمان پې د ازل ساتمه هزار زخمونه په ګوګل ساتمه ښه دا یو ارمان پې د ازل ساتمه هزار زخمونه په ګوګل ساتمه ته به زما د حسن څه پټوې ته به زما د حسن څه پټوې زه پې شین خال لکه د غل ساتمه او که نه ته پې زما د مینې قدر نه کړې زه خو د سترګو لکه جل ساتمه هسې نه رانشي مرګی په منځ کې زه دغه یاره د اجل ساتمه هسې نه رانشي مرګی په منځ کې زه دغه یاره د اجل ساتمه زه پې خالي ارشاد ستاسې ځمه په سپین جبین د توربل ساتمه. ډېر ښه دی. ارشاد صاحب دا اخیری غزل دا اخیری غزل د رنګونه ورته هم راځي تنور نه چې ځان را رسوي ډیوټۍ ټایم دی. ارشاد نه شوم رڼا نه مې رڼا ولیده نه شوم رڼا نه مې رڼا ولیده او نه مې په خوله د یار خندا ولیده نه شوم رڼا نه مې رڼا ولیده نه مې په خوله د یار خندا ولیده نه مې په خوله د یار خندا ولیده او د زړه رازونه به ښکاره کړم ورته کم یو ځلې چرته بیا ولیده او دا چې زما زړګی خوږیږي پسې د هغې ښکلي مې ادا ولیده او ارشاد د هیچا به لیدلي نه وي په کومو سترګو چې نن ستا ولیده. ډېر ښه دی. دې کې یو شعر زما نه هېر هم شو خو بس راځي پکې صحیح ده مسله نه کوي دا ارشاد لوغړن صاحب زمونږ دویمه خپرونه وه تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ دا راته لازم ووایي او اجازت غواړو د الله په امان.